د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. اسلامي امارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړیتوب په اړه د ټرمپ د څرګندونو ستاینه کړې. ذبیح الله مجاهد له یک ټلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې اسلامي امارت په دې برخه کې د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو ستاینه کوي. ښاغلي مجاهد دا هم ویلي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي. افغانستان د یرغلګرو هدیره د هیواد د پوځ لوی درسیز وایي چې هر هغه څوک چې په افغانستان د برید اراده لري د هغوی ریښې به پرې شي. او ټرمپ یو ځل بیا د ایران د اټومي تأسیساتو په له منځه وړلو ټینګار کړی دی، خو علي خامنه‌ای دا ادعا یو خیال ګڼلی. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالی یم. اروپایي ټولنې له اسلامي امارت سره تخنیکي خبرې اترې ترسره کړې تر څو هغه افغان کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي بیرته هیواد ته راستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کراچۍ په ګلشن معمار سیمه کې د افغان کډوالو د کورونو ویجاړول 15 ورځې وړاندې پیل شوي وو او لا هم دوام لري. نن ورځ افغان کډوال د نړۍ له ګوټ ګوټه د اخراج له یوې لویې څپې سره مخ دي. داسې ښکاري چې د نړۍ هیڅ برخه یې هرکلی نه کوي. اروپایي ټولنې تایید کړی چې د هغو افغان کډوالو د شړلو لپاره له اسلامي امارت سره اړیکې ټینګې کړي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شوي دي. بهرنیو رسنیو د اروپایي ټولنې د ویاند له قوله ویلي چې دا اقدام د اروپایي ټولنې د اکثریت غړو هیوادونو د غوښتنې وروسته شوی دی. ولی سلام و عرض ادب. خب ببینین اتحادیه اروپا در رابطه با مسائل و معضلات مهاجرین در اروپا باید با افغانستان این موضوعات در میان بگذاره. موضوعات فنی است، موضوعات حقوقی است. این باید بین دو کشور حل شود. مهاجرینی که از افغانستان در سالهای متمادی به اروپا مهاجرت کرده و در اوجا زندگی میکنن، ولی اگر بعضی مشکلات اسناد در اوجا با وجود میاد باید با کنسولگری مراجعه کنه، باید با سفارت مراجعه کنه تا این موضوعات حل شود. په ورته مهال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پر وړاندې د سختو پالیسیو سره د کراچۍ په ګلشن معمار میرزای کې د افغان کډوالو د کورونو ویجاړول 15 ورځې وړاندې پیل شول او دوام لري. ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت دا ګام د افغان کډوالو د راستنېدو سره د دولتي ځمکې د بیرته ترلاسه کولو لپاره پورته کړی او تر دې دمه یې په سیمه کې 1200 کورونه ویجاړ شوي او دا پروسه به هم داسې دوام ومومي. جیو نیوز دا هم راپور ورکړی چې په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوال 10 کمپونه په بشپړه توګه تړل شوي دي. ورځپاڼې زیاته کړې چې تر اوسه پورې په دې کمپونو کې میشت 15,000 افغان وګړي ایستل شوي او دا پروسه په کوټه ایالت کې دوام لري. تخریب منازل مسکونی مهاجران افغان در شهر کراچی پاکستان از منظر نگاه قانون داخلی و بین‌المللی مطلقاً مشروع نیست و این کار دولت پاکستان غیر قانونی است و این اقدام مطابق با رویه‌های قضایی و حقوق بشری مطلقاً مغایرت دارد. باید با اون افراد آسیب پذیری که در این مکان اسکان دارد باید طبق قوانین بین‌المللی و رویه‌های عرف بین الملل باید به اون مسئولیت‌های اجتماعی که دولت پاکستان در قبال مهاجران دارد باید تعهدات بین‌المللی عمل بکنند. خو جرمني اعلان کړی چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي پروګرامونه به د اوږدې مودې پروسس او اداري خنډونو له امله په بشپړه توګه لغوه شي. د راپورونو له مخې دې پروسې یوازې یو څو کم شمېر کډوالو ته ګټه رسولې ده او اوس نږدې 200 افغانان چې په جرمني کې د پخواني حکومت سره کار کوي د ویزې د صادرولو لپاره په پاکستان کې دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب سړی مشه وخت بخیر، خپرونه ته هم په خیر راغلی مارد صاحب. لکه څنګه چې ما وویل تخنیکي ټیمونه راغلي تر څو د اسلامي امارت سره خبرې
اترې وکړي. مارد صاحب که دغه قضیې ته د نړیوالو حقونو له لیدلوري څخه وکتل شي یا په ټوله کې د خپله اروپایي ټولنې د کوم دوی چې کوم منشور لري یا په ټوله کې د دې ټولنې کوم قواعد چې دي چې دوی به کډوال له دې هېواد څخه نه وباسي، اما اوس تاسو فکر نه کوئ چې آرام آرام رو رو خپله اروپا او اروپایانو هم دې ته اقدام کړی چې کډوال له خپل هېواد څخه د دوی چې کوم اصلي هېوادونه دي هغو ته یې په یوه پلمه یا هم په بله پلمه وباسي؟ مننه جناب لالی صاحب. لومړی تاسو ته تخنیکي همکارانو ته لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ په دنیا کې یا پرمختللي هېوادونه خصوصا په اروپا او امریکا او په دې جیو کې حتی نور هېوادونه چې په اسیا کې پرمختللي دي دوی هغه هېوادونه چې تریټي اف روما یا کنوانسیون د ویانا د 1950 کال چې دوی د کډوالو په هکله باندې دقیقاً دوه نړیوالې جګړې نه وروسته دوی اکثره سپړلي دي او اصولو ته راوستلي. د لومړي ځل لپاره خو موږ پوهېږو چې د امریکا د استقلال نه وروسته د کډوالو په چارو کې مقررات پیل شول. د شپږ اویاوم کال او 1983 کال خبره ده. مانند د مدرن په ډول باندې کله چې لومړۍ جګړه ختمه شوله په 1913 کال، په 1915 کال کې خصوصا بالغه چې د عثماني امپراتورۍ وپاشل شوله، په دغه ځای کې اصول جوړ شول. دا اصول کرا د څو مملکتونو منځ پراخ شول، د سیمې هېوادو د سیمې نه د قارې ته قارې نړیوال او اخري تریټي اف روما شوله چې بیا وروسته دلته بل پروتوکول 1980 کال هم د سره ځایمه سه چې دا اصول په ټوله دنیا کې په ټوله هېوادو خصوصا هغه د اصول درې نوي هېوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري په دوی باندې مورد اجرا او قابل تطبیق. درست. نو دې اصول په رڼا کې دوی یو اصطلاح لري well-founded fear of persecution back in their own country. دوی که خپل وطن کې هېواد کې داسې یو خطر احساسي یې لري، دواړه حالت یو څوک احساسي یا پهنس د مثلا ډارېږي او یا دا ده چې واقعا دا یې ثبوت یې کیسه چې خطر څه چې بېرته لاړ شمه یا مړ کېږم یا یې تعقیب باندې غورځېږم په خپل هېواد کې. دلته سبجکټیو ټیسټونه هم دي علاوه له دې چې دوی ډاکومنټ لري که نه لري. دوی په هغه باندې بیا دوی دلته خامخا پروسه ده د اسایلم سیکر یا اسایلم پروټیکشن ورته وایي. بالغه بیا نو که چیرې ریفوجي سټیټ ته ځي مثلا ویزا ورکول کېږي او مختلفې ویزې دي ډسکریشنري ویزې یا نورې کلونه ډیوریشن یې فرق کوي. بالغه بیا هغه ده که دوی بیا د انډیفینټ ویزا چې اخلي ترلاسه کوي بیا دوی ځي اتومات نېچرلایزیشن ته اپلای کوي یا سټیټ ته. بله مارد صاحب په ډېرې بښنې سره مارد صاحب که ماته وخت راکوي، ډېری وخت په اروپایي هېوادونو باندې البته په ټوله کې دا انتقاد ډېر وي چې اروپایي هېوادونه کله چې کارمندانو ته ضرورت ولري یا هم کارګرانو ته ضرورت ولري یا هم په ټوله کې داسې چا ته ضرورت ولري چې په کمو پیسو باندې کار کوي بیا کډوال مني، او کله چې دغه تعداد پوره شي دوی اصول هم د پښو لاندې کوي، توجه هم نه ورته کوي. نه هغه خو بیا نور ده چې مثلا پروفیشنل ته ضرورت لري یا کارګر ته ضرورت لري یا مسلکي کسان راولي، هغه بیا نور مقرره کړي خپل انویټیشن کې دعوتایي دلته سپانسرشیپ او دا سپانسرشیپ او دا مسایل هم دلته موجود دي، هغه جدا خبر ده. نور دي پالیسیان بیا جدا دي، بعض هېواد داسې کوي ګنجایش لري د کپاسیټي نه وي امکانات نه وي، دغه لپاره بیا نور هېوادو ته وایي چې زه دومره مهاجر منلی شم نور زیات په دغو اصولو باندې نشم منلی. دا خبره هم کېدای شي اما یوه خبره چې څوک ډیپورټ کېږي یا مثلا لیږل کېږي په جرم دا مسایلو ته نشته. داسې دوی خپله اوازه چې یا چې جرم کې مطابق د قانون چې مقیم په دې هېواد کې ده په هغه باندې هم پلی کوي لکه په خپلو اتباع چې پلی کوي مکمل ټول هغه ورته ورکول کېږي. اساسي خبره دا ده چې دوی فیک یا جعلي اسناد راوړي، دا په ټوله دنیا کې خپله په تریټي اف روما کې او د په ضمایمو کې چې ما له 1980 کال د دې راغلي کار څوک ګرفتار سي کوم وخت چې د غلط یا جعلي اسناد راوړي او ځان پناهنده کړی ده ریفوجي کړی ده ولو که درست سند مستند چې د هېواد پاسې جرمونه مسایل زندان سزا هر څه په دې په ډېرې بښنې مارد صاحب په ډېرې بښنې سره که دلته یو بله پوښتنه وپوښتم، آیا فکر کوئ چې
په راتلونکي کلو کې په ټوله کې د اروپا، امریکا او په ټوله کې د غرب چې د بشري حقونو مدافعین دوی وخت نا وخت ځان ته وایي دغه پالیسۍ د کډوال منلو یا نورو ته د سټیزنشپ یا په ټوله کې د تابعیت ورکولو دغه پروسه به د دوی ودرېږي؟ ګمان نه کوم په دې نه کوم چې اوس داسې یوه انګېرنه ده په اروپا کې چې 2013 کال او له هغه نه وروسته به دلته به کرنسي یوه کرنسي کېږي او زیاتره به دا به هم ډیجیټال وي. نه خو دغه کوم حکومتونه چې د جناب مارج صاحب کوم حکومتونه چې راځي مثلا په لندن کې کوم حکومت راځي، په انګلستان کې په ټوله کې ترڅنګ یې په نورو اروپایي هیوادونو کې چې کوم حکومتونه راځي، خپله د امریکا اوس کوم حکومت چې د ښاغلي ټرمپ ټول همدغه وایي چې د کډوالو ضد یو، د غیر قانوني کسانو ضد یو، دغه بارډر سکیورټي باندې د دوی تاکید ډېري. نه خو دوی خو وایي چې غیر قانوني څوک نه راځي، ځکه دلته میګریشن بیل ورکول کېږي په دغه کې چې ته چېرته راغلی مثلا بېرته ولاړ سه خپل هېواد ته، بیا دا څه وایي زه اسلم سیکر کوم اجازه ورکوي، یا ځینې کسان بیا ګوري چې ریفوز کېږي د اسلم پروسس، دوی بیا د اپیل حق لري، همداسې فرست ایئر د ټریبونال ته یا مثلا اپر ټریبونال ته تر های کورټ او سپریم کورټ پورې دوی حق لري چې خپل حق دفاع وکړي. دا بل پالیسیان خدا دی وایي چې له خپل هېواد هم مه راځئ د عمومي ټول اعلان کوي، دا خو حقیقت ده. په خپل هېواد کې دوی جمعاً راټولېږي کمیشنري د عالي د ملل متحد یونیسار ادارې سره چې دوی ستونزه په خپل هېواد کې حل کوي، اما کله چې سیاسي مشکل لري دوی چې راسي دوی خاورې ته، بیا دوی دا حق نه لري چې بیرته خپلې خاورې نه یعنی که دوی د دغه اصول خلاف لاړ شي مارج صاحب، که د دغه اصول خلاف لاړ شي ووایي چې حکومت حاکم دی، دولت تر ټولو غټ لوبغاړی دی یا پلیر دی او په ټوله کې تصمیم نیولی چې باید کډوال وباسي، آیا کوم داسې میکانیزم شته چې د دغه فیصلې مخنیوی وکړي؟ بالکل دا نقص مستقیم د کنوانسیون د 1950 په هیڅ صورت نه ده کړی او هیڅ هېواد یې سیلان نه ده کړی چې موږ باسوای تدابیر ونیسو چې فلاني جریدل نه دلته بیا کیس ورکران دي، وکیلان دي خپله څېړي چې یو څوک په غلطه راغلی، مثلا یو هېواد نه چې هغه هېواد کې رفاه، سعادت، امنیت، سوله، دوی د کانټري پالیسي ورته وایي هر کال کېږي. خپله د افغانستان مثلا موږ سره زه وکیل یم دلته، موږ سره د کانټري پالیسي 2024 کال شته، په هغې کې هر شی کرایټریا او ټول درست. ډېره مننه. چې مثلا کوم کټګوري کسان حق لري، داسې کوم کټګوري باید بهتر ریفوز شي. په ټولو مملکتونو کې دا شی شته، درست. یعنی عدالت ټولو مملکتونو ته ګوري تامین د تاسې پردې شاته څه کېږي څه جدا خبر ده، یا مثلا د پاکستان او ایران بیا هغه جدا بس درست همیشه څه نقصه‌ای رالیږي، همغه خلک ډار کړي دي. په عمومي کچه باندې چې خپله کډوال چې هغه څوک چې مهاجر وي هغه که قانون اصول مراعات کړي مشکل ورته ډېره مننه جزایي، او که چیرې جعلي اسناد غلط اسناد رایه نه کړي هغه خپل حق ترلاسه کولی. ډېره مننه مارج صاحب، په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ. اوس هم د خبرونو دوام. هر هغه څوک چې پر افغانستان د یرغل اراده لري خپلې ریښې په تبر باندې وهي. اسلامي امارت به هیڅ کله د یرغل په وړاندې غلی پاتې نشي. د افغانستان اسلامي امارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت دا خبرې ترسره کړې چې اسلامي امارت هیڅ کله له بل هیواد سره جګړه نه ده پیل کړې او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی. د افغانستان د اسلامي امارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د تیرو شل کلونو د اسلامي امارت د ځواکونو له مبارزې هرکلی کړی او ویل چې هر هغه څوک چې پر افغانستان د یرغل اراده ولري په خپلو ریښو به یې ګزار کړی وي او اسلامي امارت به هیڅکله د یرغل پر وړاندې چوپ پاتې نشي. در 20 سال گذشته در برابر اشغال تجاوز آمریکایی‌ها و همپیمانانشان بدون کلام وقفه و بدون کلام تفصیلی از مقابله و مبارزه کردن. من مطمئن هستم که هر اون کسی که و تاریخ همین ثابت کرده است که هر اون کسی که قصد تجاوز به خاک ما، به وطن ما و کشور ما را داشته باشد او تیشه برای شای خودش زده است. و این مجاهدینی که قهرمانانه در 20 سال گذشته در برابر اشغال نوموړی په پکتیا کې د خپل وینا پر مهال ویل چې یو شمېر هیوادونه خپلواک افغانستان نشي زغملی او له همدې امله بهانې لټوي. اونا نظم و دیسیپلین ما را، اونا حکومت مستقل یک حکومت با اراده قوی را در افغانستان تحمل کردن نمیتوانند.
ښاغلي فطرت زیاته کړې چې اسلامي امارت له نورو هیوادونو سره جګړه او کړکېچ نه غواړي او هیڅکله یې جګړه پیل کړې نه ده، خو د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی. امارت اسلامی افغانستان هیچگاه دنبال هرج و مرج نبوده و نیست، هیچگاه جنگ نخواسته و نمیخواهد و هیچگاه آغازگر جنگ هم به هیچ وقتی بلدی نبوده. البته جنگی که بالای از این تحمیل شود و باز قهرمانانه در مقابل از این چی میشود ایستاد میشود. فطرت د افغانستان او پاکستان ولسونه ورونه وبلل او زیاته کړه چې اسلامي امارت په دواړو هیوادونو کې ګډوډي نه غواړي. کشور افغانستان و پاکستان نظر ما در عموم همه است که ملت این کشور هر دو ملت مسلمان هستند، با هم برادر هستند و برابر هستند. ما نه تباهی و خرابی این کشور را تحمل کردن میتونیم و نه البته از ملت مسلمان، نه از ملت مسلمان اون کشور، این دو مردم با هم برادر و برابر هستند. د یادونې ده چې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکي د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا دفاع یو نه جلا کېدونکی حق او د چارواکو مسؤلیت ګڼلی او په دې برخه کې د هیواد اوسیدونکو ته بشپړ ډاډ ورکړی دی. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد له یک ټلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې او د افغانستان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب په اړه د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې اسلامي امارت په دې برخه کې د امریکا په ګډون د نړۍ د ټولو هیوادونو ستاینه کوي. ښاغلي مجاهد یو ځل بیا پاکستان د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو په پاللو تورن کړی او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت د TTP ترهګر نه ګڼي او نه یې هم ملاتړ کوي. د ډیورن په فرضي کرښه کې له وروستیو پیښو او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اوربند لاهو کړي وروسته د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یک ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړیتوب پر بنسټ د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې اسلامي امارت په دې برخه کې د امریکا په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو ستاینه کوي. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې اسلامي امارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې تقویت او د تاوتریخوالي پای سره هر ګام چې مرسته کوي ستایي. کشوری که بین افغانستان و پاکستان خواهان روابط خوب است و میخواهد تنش‌ها جلوگیری شود و مسالمت‌آمیز موضوعات حل شود، ما از تلاششان قدردانی میکنیم. حتی آمریکا غیر از کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، ایران کلشان ابراز علاقه کردن و ما از همه تشکر کردیم. آمریکا هم گفت که جنگ را به پایان میرسان، نگفت چگونه. اگر آنها هم میانجیگری بکنه این کار بدی نیست، کار درست است و کار خوب است و ما قدردانی خواهد کردیم. ښاغلي مجاهد د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ورستی ادعا په غبرګون کې چې د افغانستان حکومت یې له ترهګرو ډلو پر ملاتړ تورن کړی و ویل چې افغانستان له هیڅ یوې ترهګرې ډلې ملاتړ نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت د پاکستان تحریک طالبان ترهګره ډله نه بولي او ترې ملاتړ هم نه کوي. مجاهد وویل چې د داعش په ګډون ترهګرې ډلې د پاکستان په خاوره کې روزل کیږي او هلته پټنځایونه لري. داعشی ها بعد از که در افغانستان کوبیده شدن و فرار کردن رفتن با پاکستان پناه بردن. ما معلومات دقیق داریم هم در طرفهای بلوچستان هم در طرفهای خیبر پختونخوا، در دو طرف داعشی ها در مساحت کوهی مراکز ساختن برای خود، از اونجا بعضی عملات را هم تنظیم کردن و بعضی مسئولینشان هم که درخواست امارت اسلامی اینجا تذکر داده شده بود در پاکستان زیست دارد. ما هم خواستیم که پاکستان باید کسایی را به افغانستان بسپاره و یا جلوگیری بکنن. بر صورت یک مشکل است، مشکل منطقوي. ښاغلي مجاهد له یک ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی. پاکستان باید از روابط افغانستان هند ناراحت نشه. افغانستان یک کشور مستقل است، میخواد به اساس منافع خود با کشورها تماس داشته باشه، رفت آمد داشته باشه، تجارت داشته باشه، پالیسی و دیپلماسی داشته باشه. این به ضرر پاکستان و علیه پاکستان نیست. پاکستان زمان نگران موضوع باشه اگر خدای نکرده پالیسی و تماسهای هند و افغانستان کدام ضرری به پاکستان داشته باشه و یا ما هم موقفی را اتخاذ میکنیم که بین هر دو کشور یک پالیسی متوازن باشه. ما نمیخوایم به خاطر پاکستان هندوستان را ناراحت بسازیم، ما نمیخوایم به خاطر هندوستان
پاکستان نامرد بسي. ښاغلي مجاهد همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بیرته پرانستلو په اړه وویل چې د دغو لارو تړل د دوړو هیوادونو په زیان دي. نوموړي له اسلام آباد وغوښتل چې هر څومره ژر ممکنه وي دغه ستونزه حل او یا د لارې بیرته پرانیزي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي و د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې به په راتلونکو څو ساعتونو کې بیرته پرانیستل شي. عزتمن لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مسپارم. ښه شپه.